سلامونه او پښتنه مینه درنو ملګرو په دې هیله چې روغ جوړ به اوسئ ملګرو. امین شیرزاد ټي چینل یو ځل بیا د سره په لین کې درنو ملګرو زموږ ویډیو نن په دې هکله ده چې څنګه یوټیوب چینل جوړ کو د هغې نه بیا پیسې وګټو. درنو ملګرو موږ په دې هکله چې په افغانستان کې له انټرنیټه پیسې په قانوني طور څنګه ترلاسه کړو یوه ویډیو مخکې موږ اپلوډ کړې وه چې هغې کې 15 طریقې ما ښودلې وې چې یو له هغې هم یوټیوب و چې څنګه په یوټیوب نه پیسې ترلاسه کړو. نو هغه نن راځو چې یوټیوب نه څنګه پیسې وګټو او یوټیوب څنګه جوړ کړو. نو ویډیو رانه اوږده نه شي ملګرو. د یوټیوب دپاره کوشش وکړئ لومړی دغه ویډیو وګورئ او بیا دا زه چې کوم اوس ریکارډ کومه دا ویډیو وګورئ ملګرو. د یوټیوب لپاره لومړی شرط جیمیل اکاونټ ضرور دی چې جیمیل اکاونټ باید تاسو ولرئ. نو که تاسو نه لرئ دغه جیمیل اکاونټ ما هم د دې جوړولو په لپاره مې یو ویډیو جوړه کړې ده او پوسټ کړې مې ده. وګورئ ګوره جیمیل اکاونټ مو دا صحیح جوړ کړئ او پیسې هم پرې وکړئ. په همدغه طریقه جیمیل اکاونټ که نه لرئ جوړ یې کړئ او بیا زه نن د یوټیوب جوړولو طریقه ښیم او تاسو به یې یوټیوب جوړ کړئ. نو یوټیوب نه پیسې ګټلو لپاره یو څو شرایط دي. یو دا چې 1000 سبسکرایبر به په کال کې پیدا کړئ په 12 میاشتو کې او همدارنګه په دغه 12 میاشتو کې به 4000 واچ ټایم 4000 غنټې به یې ستا د ټولې ویډیو کتل کېږي. هغه که یوه ویډیو که 1000 ویډیو وي د هغې نه پس بیا تا ته یوټیوب یو مونیټایزیشن درکوي او یو مونیټایزیشن اپشن درته آن کوي. هغه به درته په راتلونکي کې وښیم چې دا څه شی دی. نو بیا چې کله هغه آن شي بیا تاسو ته پیسې راځي. نو تقریبا په 1000 کتونکو بیا د هر 1000 کتونکو باندې بیا تاسو ته $3 درکوي. نو هغه ډیپینډ آن یور ویډیو کوي. کېدای شي یو ویډیو 500 کتونکو وګوري چې ویډیو غټ یا وړی هم $3 درکوي. نو چې څونه بیا ویډیوګانې کتل کېږي هغو نه بیا تاسو ته پیسې زیات درکوي. نو دغه وه د یوټیوب یو څه پالیسي یعنې اول دا چې 1000 سبسکرایبر او 4000 غنټې به تاسو ویډیو وکتل شي. نو بسم الله کې ورته او که هر څه کې دلچسپي لري که هغه ویډیو ټکنالوژي له اړخ ښیي که د کرکټ په اړه یي که داسې عمومي لارښودي یا جالبي چې په هر څه کې تاسو دلچسپي ښیي او یوټیوب دی جوړ کړي یو نور الله مهربانه دی او هر ورځ ورته ویډیو اپلوډ کوئ خپله به مو سبسکرایبر زیات شي او همدارنګه مو واچ ټایم 12 میاشتو کې پوره شي. بعضې خلک یې په 3 میاشتو کې هم پوره کوي. بس دا زما د 12 ورځو کې تقریبا دغه یو 8 سبسکرایبر دي او همداسې ډېر تقریبا په 2000 منټه زما ویډیوګانې کتل شوي دي. نو ورته ناهیلي کېږئ مه او یوټیوب جوړ کړئ او توکل په الله کوئ. هر کار ممکن وي او چې یو څوک ورته کار ووایي. راځو ویډیو شروع کوو. یوټیوب څنګه جوړ کړو ملګرو. لومړی به تاسو راشئ ګوګل کروم ته. ګوګل کروم ته چې راغلی کوشش وکړئ چې تاسو دغه 3 نښانو باندې کلیک وکړئ. دلته دا ریکویسټ ډیسکټاپ سایټ دا به انتخاب کړئ. ګوره بیا درته ښیم دلته راز دی او دا به انتخاب کړئ ځکه چې او بیا دا ریکویسټ ډیسکټاپ سایټ دا به کلیک کړئ. دا هم کلیک کړلو نو دا د موبایل سکرین به ډیسکټاپ ته واوړي او که کمپیوټر کې کاروئ نو مشکل نشته دی. که موبایل کې کاروئ نو باید خامخا تاسو دا وکړئ. بره بیا به سرچ ورته ولیکئ یوټیوب هم چې ولیکو نو دلته راځم داسې یوټیوب انشاءالله جوړو چې په هغې مکمل سیټینګ او هر څه یې در وښیم چې بیا آینده مشکلاتو سره مخ شي. دلته بیا راشو په دغه به کلیک وکړو ساین ان باندې. دا ساین ان کلیک کړئ. بیا دا جسټ اونس کروم انتخاب کړئ. کوشش وکړئ چې کروم کې جوړ کړئ. صحیح شو. ګوره دلته زه به دا لږ سره نږدې کړم. دلته خو زما ښي لاس ته بخښنې سره دا 3 خطه به کلیک کړو. په دې به کلیک وکړو. دا یوټیوب یې چې لیکلی دی په دې هم چې کلیک وکړه
ګوره مای چینل په دې به کلیک وکړو دا ګوره مای چینل دغه خط ګوره دا مای چینل چې لیکلی په دې به کلیک وکړو او بیا به دا کروم انتخاب کړو بیا به دا جسټ آن سیم استعمال دلته ملګرو ګوره تاسو نه د یوټیوب نوم غواړي فرض مثال اوس زه دلته ورکوم ګوره خیال دی یوټیوب by clicking you agree ګوره حمید لاندې شنواره دا خو ما په دې باندې هغه جوړ کړی و دا جیمیل اکاونټ جوړ کړی و خو نه زه ورته وایم هغه ستاسو خپله خوښه چې هر یوټیوب نوم ورکوئ خپل نوم ورکوئ داسې یو ښه ښایسته نوم ورته انتخابوئ زه ورته فرض مثال ورکوم اسلامي لاندې ورته ورکوم معلومات دا اوس ما لاست او وروستی نوم شو دا دواړه سره یو ځای کېږي بیا یو چینل جوړېږي دلته ګوره بیا او ډېر کوشش وکړئ چې غټ نوم ورنه کړئ بیا نه اخلي د کریټ چینل باندې به کلیک وکړئ په دغه باندې ستاسو په دغه نوم باندې ستاسو دا چینل جوړ شو هغه ستاسو پورې اړه لري چې په هر یو شیز په هر نوم باندې جوړوئ لکه زما خپله امین شیرزاد ټیچ په نامه چینل دی چې زه خپله ټکنالوژي له نګاه نه ویډیو اپلوډ کوم نو تاسو خپل ځان ته وګورئ او هماغسې بیا نوم ورکوئ او چې باره کې جوړوئ ښه نو چینل جوړ شو اوس دلته د دې لږ سیټینګ پاتې دی نو مهم ځایونه یې دلته ښیم ملګرو نور پکې خاص دی ګوره اوس نوی چینل جوړ شو ګوره 0 سبسکرایبر دی ویډیو منیجر تر اوسه پورې 0 سبسکرایبر دی زما او هېڅ هم نشته دی په دغه باندې به دې اړخ ته کلیک وکړو مای چینل باندې به کلیک وکړو دلته به اوس ګوره دې خوا اډ چینل آرټ او دې خوا چینل ډسکرپشن دې کې ډسکرپشن کې ورته زه دا به کلیک کړئ دلته به ستاسو خوښه زه اوس ورته ورکوم یو ډسکرپشن ورته ورکړئ معلومات د خپل چینل په اړه زه اوس ورکوم دلته ستاسو دپاره داسې لرې کوم اسلامي ویډیو خپروم نو دا لکه دا زما د چینل هغه ښیي چې دا چینل د څه په باره کې دی که نه نو دغسې دلته ډسکرپشن کې چې ورکړئ ورته بیا ګوره دا چې ورکړه چې هر څه نه ورکوئ د بیا دا ډن باندې کلیک وکړئ ډن باندې چې کلیک وکړلو ګوره راغلل حامد شینواری دا د هغه نوم دی د چینل د زما د نو ملګرو زموږ چینل جوړ شولو نور که تاسو ورته ویډیو اپلوډ کوئ بس په دغه باندې اپلوډ باندې به ورته کلیک وکړئ او ویډیو به ورته اپلوډ کړئ او نور پکې مشکل نشته دی ویډیو رانه اوږدېږي په دغې خاطر ځکه ویډیو ډېره کموم اوس نو تاسو په دې نه پس راشئ دې نه پس بیا راشئ لکه خپل په موبایل کې به یوټیوب انسټال کړئ دا اپلیکیشن هغه د پلی سټور نه چینل دی دا زما چینل دی ملګرو نو بیا دغه ستاسو ورته کولی شئ چې ویډیو اپلوډ کړو او ویډیو چې اپلوډ کوئ دغه ځای باندې به کلیک وکړئ او یو بس نور به یې ورته ویډیو اپلوډ کړئ نو راتلونکي ویډیو په دې هکله به جوړه کړو اوس دا ویډیو رانه اوږدېږي ډېره زیاته چې خپل چینل بیا څنګه ویریفای کړو او د هغې مهم سیټینګان څنګه وکړو مهم سیټینګ پکې څه وکړو اوس هزار همدغو نه بس ده چې یوټیوب چینل جوړ کړئ او ویډیو پکې هغه کړئ ویریفای چې ځکه مهم دی چې که ویریفای نه شي بیا تاسو ته پیسې نه درکوي ویریفای مهم دی بیا راتلونکي ویډیو انشاءالله جوړو چې څنګه خپل یوټیوب چینل ویریفای کړو او نور مو په الله سپارم که پوښتنه لرئ راته کمنټ کړئ او زما چینل سبسکرایب کړئ والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته